د غواګانو په فارمونو کې د تودوخې د کنټرول مدیریت دویمه برخه. غواګانې د خپل بدن څخه تودوخه په 5 طریقو سره بیرون ته وباسي. د خپل بدن زیاته تودوخه د پوستکي له لارې او ورسره خوا کې کنویکشن یا په مایعاتو کې د تودوخې انتقال، دریم د تنفس له لارې تبخیر، څلورم مستقیم اړیکه او پنځم ریډیشن دی. غواګانې د خولو غدنه لري، لکه څنګه مو چې مخکې ویلې په 5 طریقو باندې له خپل بدن څخه تودوخه وباسي. د غواګانو د بدن څخه د تودوخې د انتقال لپاره تاسو اوبو او باد یا هوا ته اړتیا لري. اوبه په 2 ډولونو کولی شي چې غواګانې یخې کړي. د اوبو لومړی شکل چې غواګانې ښولی شي هغه فاک یا پرخه ده. اوبه په ډیر فشار سره د کوچني نوزل څخه راوځي او په یو لوخړه یا په پرخې باندې بدلیږي. د اوبو دغه کوچني څاڅکي یا فاک کولی شي چې د محیط څخه تودوخه په ځان کې جذب کړي. ورسره خوا کې کولی شي کله چې د غوا په بدن باندې ولېږي د غوا د بدن څخه حرارت په خپل ځان کې جذبوي. د غواګانو په عصري فارمونو کې اکثره د فاک سیستم د پکیو سره یو ځای راځي. د اوبو کوچني څاڅکي د چاپیریال او د غوا د بدن تودوخه په ځان کې جذبوي. کله چې په اوبو کې تودوخه یا ګرمي جذب شي نو د پکیو تیز سرعت باد د غوا د بدن څخه تودوخه یا اوبه لرې کوي. ځکه نو د سیستم د مؤثریت لپاره تاسو باید د فاک یا د فوارې سیستم یا د پرخې سیستم د داسې پکې سره ولګوي چې د هغې د باد سرعت ډیر تیز یو وکولی شي چې په ډیر اسانۍ باندې د غوا د بدن څخه هغه پرخه اوبه چې د غوا په ملا باندې لوېدلي وي هغه په اسانۍ باندې د غوا د بدن څخه انتقال کړي. د دې لپاره چې د پکیو څخه هم په اغېزمنه توګه کار واخیستل شي نو لازمه ده چې پکې په داسې درجه یا په داسې موقعیت کې ولګول شي چې تر څو د غواګانو په بدن باندې کمې اوبه چې پرتې دي یا کم اوبه چې د هغوی د په ملا باندې انتقال شوي دي هغه په اسانۍ باندې د پکیو هوا البته د غواګانو په ملا باندې تیره شي او هغه کومه تودوخه چې په اوبو کې جذبه شوې ده هغه د اوبو څاڅکي له خپل ځان سره یوسي. که چېرته د غواګانو بدن لوند شي او لازمه هوا ورته ونه رسیږي او دغه کومه د غوا د ملا لوندوالی کم وچ نشي نو په دې صورت کې غوا ته دې په ځای باندې چې د یخنۍ احساس وکړي د ګرمۍ احساس نور هم زیاتیږي. د ټولو ښه خبره دا ده چې پکې مو په 10 درجې زاویه باندې ولګوئ. د 2 پکو ترمنځ فاصله هم اړینه ده. تاسو باید دا معلومات دي چې تاسو د پکیو د هوا سرعت څومره دی او څومره کولی شي چې باد انتقال کړي. د نړۍ په ځینو سیمو کې پکې ځان ته استعمالیږي او د اوبو سیستم ورسره جدایي، مګر په ځینو فارمونو کې د اوبو سیستم او د پکیو سیستم دواړه یو ځای چې په همزمان ډول باندې په پکیو کې د فاگ یا د پرخې یا د کوچنیو اوبو شیندلو سیستم هم نصب وي. د اوبو په واسطه باندې د غواګانو د یخولو دویم سیستم چې دی هغه د میس سیستم دی. په دې سیستم کې عموما د اوبو قطرې یا غټ څاڅکي د غواګانو په ملا باندې خوشې کیږي. په میس سیستم کې د اوبو غټ څاڅکي د غواګانو په ملا باندې شیندل کیږي. دا چې په دې سیستم کې د اوبو ضایعات ډیر زیات دي نو سیستم په داسې شکل سره برابرېږي چې 15 دقیقو دپاره د غواګانو په ملا باندې په مستقیم ډول اوبه تویږي او د 15 دقیقو دپاره خاموش وي. کله چې د غواګانو په ملا باندې اوبه توی شي نو د 15 دقیقو دپاره پکې چالاني. یا دا هم په نظر کې ونیسئ چې د غوا ملا باید په کافي ډول باندې د اوبو په واسطه پوښل شوي وي یا د غوا ملا او بدن باید په اوبو لوند وي. له لوندوالي څخه وروسته د باد سرعت باید دومره چټک وي چې وکولی شي د غوا بدن وچ کړي. په دې ډول موږ د غوا بدن لمدو، د غوا د بدن څخه تودوخه اوبو ته ځي او اوبه د باد په واسطه باندې د غوا د بدن څخه لرې کوو چې په نتیجه کې موږ د غوا بدن یخو. همدا شان تاسې کولی شئ چې د میسټ سیستم د پکې سره یو ځای هم ولګوئ. دا کولی شي چې ستاسو په فارم کې د تودوخې کم ناوړه اغېزې چې دي هغه له منځه یوسي. موږ به کوشش وکړو چې په راتلونکي وخت کې تاسو ته دغه سیستم در وړاندې کړو. د اوبو د شیندلو
دغه سیستم د سولر یا د ډي سي برق په واسطه باندې چلیږي او ډېرې لږې انرژۍ ته اړتیا لري. زموږ دغه راتلونکی سیستم په ډېر ارزانه بیه به وي، په اتومات شکل به پکې چالانیږي او په اتومات شکل به اوبه بندوي. یعنې تاسو به دې ته اړتیا نه پیدا کوئ چې دې ته ودرېږئ یا ورته منتظر شئ چې پکې بند کړي یا د اوبو سیستم بند کړي، بلکې په خودکاره ډول به اوبه چالانیږي، د اوبو پرخک به کېږي او پکې به په خودکاره ډول باندې چالانیږي او بندیږي.